زه باید له دې ځایه لاړ شم. سمه ده رئیس. خدای مو ووهه. دا چې ځو. رئیس ویل چې دا موټر باید ولیږو خو تا د موټر ټایرونه پنچر کړي دي اوس څه وکړو؟ ټایرونه به بدل کړو نور نو څنګه وکړو؟ اوس نو څنګه دا ټول ټایرونه بدل کړو عبدالحی وروره؟ اورهنه دا چې مړ نه یو ژوندی باید شکر وباسي. زه چې نړۍ ته راغلی وم نو د جامو په ځای راته کفن اغوستی و نو اوس ولې د مرګ نه وډار شم؟ خو په همدې حال کې دی خدای پاک د عزت مکړه په برخه کې. وبخئ څه شی درته راوړم یا د خپل مېلمه په تمه کښېنئ؟ سمه ده په تمه پاتې کېږم. سمه ده مېرمنې. کومه ستونزه لري پیلوټه؟ نه تر اوسه کومه خبره نشته. څنګه یې نوزت؟ ښه یم رئیسه.
ماته ګوره زه خپل وخت ستا لپاره نه ضایع کوم بې عقله یا خو د خپل قمندان نوم واخله یا به دې دومره ووایم چې خپل نوم دې م هېر شي چې مړ مې یم چې دلته څه نه وایم ګوره بې عقله د قمندان نوم دې واخله په خیر راغلی صاحب آهو راغلی ده هو راغلی ده صاحب مهرباني اورم مامتي سمه ده پوه شو د هغه کسانو مړي ورته بیرته ولیږئ اغلی آهو مو په تمه ده مننه کوم شپه بخیر شپه بخیر موږ یو بل پیژنو هو پیژنو د چا وژل مو چې غوښتل هغه زه یم زه پوه نه شوم که بیا مې مخې ته راغلی نو بیا به دې پوه کړم چې زه څوک یم اوس نو وبخئ فکر کوم چې لږ څه مې نارامه کړئ ناوخته مې کړ نه ښه څنګه یې ښه یې ښه یم مننه کوم تاسو داود تاتار غلو پیژنئ نن مو یو څه سره وپېژندل څه شی وخورو نه پوهېږم تاسو څه خورئ دومره زر یم نه وایم مېرمنې بیا که پیل وکړ نو ما تر اوسه څه نه دي ویلي سمه ده بیلو ته لږ مخې سره به چې زه وګواښل شوم پام دې و دا به هم درته ډېر ځل له مخې نه لرې کړم بښنه غواړم نور له مانه بښنه ونه غواړه بیلو ته هېڅکله هم نه هغه ته چا خبر ورکړی و که نه له هغه کمي نه ژغورل ناممکنه دي ښاغلیه یوازې مونږ خبر و هغه ته به نو چا خبر ورکوه دوی هم له هغه نورو بې عقلانو سره د الچین بیلو دروازې مخې ته خوشې کړه سمه ده تر اوسه خو نه پوهېږم چې چا خو پیدا کوم یې یا ستا خپل کوم کس دی یا د دفتر له دننه څوک دی موږ هره میاشت د کار لپاره تیاری نیسو زه له تا نه دا غواړم چې خپلو کارو ته ډېر پام وکړي بل څه شی غواړې مننه کوم مهرباني اورم یې ما ستاسو د ستونزې په اړه فکر وکړ که غواړئ چې زما کور واخلې نو بیا په څو یې خرڅوي د کور په اوسني قیمت خبره نه یم خو که سپینی درته ووایم 50 میلیونه بس دي هو ښه نو سمه ده سبا به پیسې در ولیکو همدومره خبرې نور نو څه ووایم آخر دا هم یو کور ده نه پوهېږم خو تاسې چې کله کور اخلئ نو چانې نه وهئ ها نه زه له چا سره چانې نه وهم وبخئ احمد سلیمان راغلی ستاسو په تمه دی احمد سلیمان راغلی سمه ده
شپه مو په خیر ښاغلیه. خیرتي ده احمده، هر څه سم روان دي؟ ګوره وروره، په یو جنجال کې بند پاتې یو، نو پوهېږم څنګه درته ووایم. ښه نو صبر چې زه یې ووایم. ټول هغه شیان چې زموږ په نامه دي راټول کړي دي و هغه دې ټول فولاد علمدار ته تسلیم کړه. ما ته ووایه چې دا کار چا کړی و. نه پوهېږم ښاغلیه، راغی او د تورو شرکت ټول مالیه له مانه په زور یووړ. ما ستاسې په اړه ډېر شیان اورېدلي. تاسو څه کار کوئ؟ زما راز که وساتې. څه مطلب؟ ما یوازې ستاسې د کار په اړه پوښتنه وکړه. هو سمه ده، ما همدغه ویل چې زما راز باید وساتل شي. ساتم یې. که ستاسې کار یو راز وي نو بیا یې ساتم. که رښتیا درته ووایم نو لومړی ځل دی چې یو څوک مې د کار پوښتنه کوي. ښه نو دا پوښتنه کولی شم چې تاسو پیسې څنګه لاسته راوړئ؟ زه مې په ټول ژوند کې هېڅکله هم پیسو ته نه یم اړ شوی. ښه نو بیا چې دا خلک هر څه وایي هم دي چې تاسو له مافیا سره کار کوئ. له مافیا سره کار کوم؟ ښه سمه ده، همدا اوس مې کاکا ته وایم. څه وروسته کوم هیات ټاکل شوی دی چې د توروس د روغتون مسؤلیت چاته وروسپاري؟ مطلب یې څه دی؟ د دې لپاره چې ستونزې کمې شي داسې کوي. وکیلانو ته مې احوال ورکړ، ستونزه مې ورته وویلې. ویل یو کس غواړي چې هغه ځای ونیسي او ټول مسؤلیت به هغه ته ورکړي. هغه څوک دی؟ تونجای کانتارجي. هغه څوک دی؟ د فولاد علمدار کس دی. مافیا څه ته وایي؟ هر څوک چې د غیر قانوني لارې نه پیسې لاسته راوړي مافیا دي. ستا په اند دلته په دې رستورانت کې داسې کوم کس شته دی؟ په دې نه یم خبره، خو د دوی په ډله کې داسې څوک نشته چې انسان ووژني. یا یې لاسونه په مردارو وینو کاکړ دي. ښه وایي، دا کسان داسې کارونه نه کوي، خو مافیا یوازې دې کارو ته نه وایي. مافیا چې ته یې وایي دا هغه کسان وي چې لنډمهالې کارونه کوي یوازې د پیسو لپاره، بیا چې وخت راشي نو خپله سزا ویني او له منځه ځي. تا تر اوسه د مافیا د زورواکو په اړه څه اورېدلي دي او که نه؟ نه. نو بیا زما مافیا ستا له مافیا سره توپیر لري. نو بیا تاسو کوم کارونو ته مافیا وایي؟ کاکا د توروس د مالی برخې مسئولې وهلی و، پلار مې هغوی ته پیسې ورکړي دي. نوره اړینه نه ده، اوس ستونزه مو حل شوه او مننې کوله. هغوی نه پوهېږي چې دا مسله په څه معنا ده. آخر پوهېږي فکرت پې که موږ به یې پوه کړو. زه مافیا هغو ته وایم چې د هېواد جنګ کې، ناامنیو کې، ناروغیو کې او د هېواد په پښو نه درېدو کې برخه ولري. او ته هغه چا ته مافیا وایي چې وسله له یو ځایه بل ځای ته ولېږدوي، همدې ته مافیا وایي. خو زه هغه کسانو ته چې دغه وسله جوړوي او بیا یې جګړې لپاره خرڅوي مافیا وایم. په جګړه کې له دوو لارو پیسې ګټل کېږي، یو د وسلې له لارې، بل د روغتیا له لارې. دا هېواد په یو لابراتوار بدل شوی. موږ د هغو هېوادونو په کتار کې راځو چې بې شماره ستونزې لري. د بیلګې په توګه د کاچکار کورنۍ. زما په اند دوی د مافیا نیکونه دي. که دلته یو شی یوه لیره وي نو دوی یې په 10 لیرو باندې راوړي. د دې کار ګټه څه ده؟ ډېره یې کارول شوي دي. که کارول شوي هم نه وي نو په ښار کې دي، یعنې ډېره یې ثابت شوي نه دي. د خلکو په بیه یې دوی لاسته راوړلی شي. هم دوی دي چې د انسانانو ژوند د ګواښ سره مخامخ کوي. د همدې لپاره مافیا د دې کارو پایله ویني.
بیا ترکیه له یو کړکېچ سره مخ کېږي نو ډېرې زیاتې پیسې یې بې ځایه مصرفېږي په همدې وجه څو میلیونه وګړي وږي او بېکاره پاتې کېږي فابریکې تړل کېږي د هر کس شتمنۍ له اصلي ارزښت نه راټیټېږي بیا ګوري چې یو څوک پیدا شوی وي د هغه مال یې له بازاره راټول کړی وي یو دم بیا بازار ته پیسې راځي بیا ټول دغه مال چې په 5 لیرو یې اخیستی و په لاسو یې خرڅوي په بازار کې د دغه کار مسؤلین همدا کورنۍ دي دغه مافیا دي داسې ده پوه شوم هغه چې د هېواد ښه غواړي هغوی تل په ستونزو کې دي مطلب دا چې هېواد پاله دي او دغه خوار خلک له کړکېچ له امله مري خو هر ځای کې چې جګړه وي یوه کورنۍ هلته موجوده وي او په دې بانه چې ودانۍ جوړوو د بېلګې په توګه که جګړه په روسیه کې واوسي یا بوسني کې نو دوی ورځي په افغانستان کې همدا اوس په کابل کې او که په کویټ کې څه ستونزه را پیدا شوه نو هلته به دوی لاړ شي اوس چیرته دي ته پوهېږې د عراق په شمال کې دي او وایي چې هلته د ودانیو د جوړولو لپاره تللي دي د پیسو ستونزه هم نه لري ځکه په شمال کې پټرول شته دی او دوی په بېغمه زړه خپل کار کوي هغوی څوک دي د تتارغلو کورنۍ سبا شپه پام دې وي چې ورځې ته نور خراب نه کړي هڅه مه کوه چې زما مغزه راته خراب کړي بیا پوهېږي چې زه څه کولی شم یو ځلې بیا هم په دې اړه فکر وکړه د چا سره چې غواړې ژوند مو تېر کوي فکر وکړئ چې هغه یو ښه انسان دی یو که نه نیک او بد سبا شپه 6 بجې دارو د شګرانې مننه کوم ګورې چې هېڅ هم نه دي بدل شوي اندېښنه مه کوه لا خو ځوانه یې رښتیا ما فکر کوه چې په دې ورځو کې دې نه وینم خو د باندې وتل درته ښه دي دا چې دی ښاغلي ما او ته دا موقع برابره کړه چې یو بل سره وګورو باید ترېنه مننه وکړو اهو جانې فواد تتارغلو یم فولاد سلامدار مېرمن دې څنګه ده ښه ده دا ځل له ما سره رانغله ویلې ډاکټر ته خپله پوزه برخه یم ما ورته وویل چې صحیح ده خو زما خبره نه اورېده ته سبا چې زه یو ځل ستا پوزه وګورم ګوره ستا ډېره ښکلې پوزه ده طبیعي ده ستا هم ښکلې ده مطلب د اوس لپاره اوس چې اپار څه خبره نو ماته یې ووایه لورې زه غواړم چې په هر څه باندې پوه شم زه په ډېر څه نه پوهېږم په هغه څه چې پوهېږې بې وایه په هغه چا مې چې باور و خپل مشر مې هغه سړی غوښتل چې ما ووژني هغه ته چا ستا د وژلو ویلي به نه پوهېږم ګوره لورې هغوی ستا د وژلو امر کړی او ته نه پوهېږې چې بالې که نومونه یې درته واخلم نو ژوندي نه پرېږدئ توبه خدایه ما ته دلته د سا تېرولو لپاره راوستې هغه کس چې تا ته وسله نیولې وه پوهېږې څوک و رضا دارالي دا رضا څوک دی د سازمان د امنیتي چارو مسؤل په مالي مسایلو کې ملاس لري تذکره پاسپورت سړي تښتونه او له هېواد نه یې بهر لېږدوي ماما خانو دا رضا
اوس چیرته وي دا څکل او خوړل چیرته کوي په استانبول کې دا او که چیرته کوم بل ځای کې دا چې چیرته ځي او راځي نه یم خبره ښایي چې استانبول کې وي محمود هم رضا په دې کار وګماره ما یوازې یو ځل لیدلی دی رضا څنګه پیدا کولی شم راته ووایه ما سره یوه شمېره ده که څه زنګ ورته هم ځواب نه راکوي ځکه هغه غواړي ما ووژني درکوي د همدې لپاره ځواب درکوي ایرین واوره ته ورشه هغه کمپیوټر پوه ته ووایه چې زما تلیفون د څارلو لاندې ونیسي او باید د رضا تلیفون پیدا کړو باید پوه شم چې څه پلان لري که نه نو بیا سمه ده ماما زنګ ورته ولورې که دغه څه شی چې تاسو وایي صحیح وي نو ښه نو هغه کسان د دې ځای په ځای ولې په زندان کې نه دي پوله ده زما یو ملګري قمارخانه درلوده ما ویل چې کارونه دې څنګه پر مخ ځي ویل یې چې تل لوبه همدلته ګټم دا د کسانو ګناه نه ده د سیستم ګناه ده که په هر هېواد کې یو ښه سیستم موجود وي نو هیڅ ستونزه به نه وي ښه نو تاسو څوک یې زه تا نه پېژنم خو دغه کسان چې ته یادوې که نه له ماشومتوب نه پېژنم که رښتیا یې ووایم ویرېږم ته له دې مه ډارېږه چې ما نه پېژنې سمه ده بخښنه غواړم زه بیرته راځم ته مې اشتیا لرې بخښنه غواړم تا واخله زما پوزه مو راته ماته کړه خیر نو څه کېږي فواده بیا یې جوړه کړه ته نه پوهېږې چې له ما سره دې څه وکړل د دې کار ځواب به دې وګورې ما یې دا پیسې لرې وروره هو لرم یې ژوندی اوسې د باندې په تمه اوسه سمه ده صاحب ګوره چې زه درته څه وایم که دې له دې وروسته غوښتل چې زما له مخې چاته لاس ور وړي نو باید اجازه واخلي که هغه کس چې ته لاس ور وړي ښځینه وي نو بیا دا فکر هم ونه کړي کنې بیا به دې حال وګوري ژوندی اوسې صاحب ته هم ژوندی اوسې
هغه څه چې کېدل وشول ځان مه خفه کوه بدري امارات ته ځي ټول شیان ولېږدوه او لږ ارامه مو که او بیا به د کارونو په اړه خبرې وکړو بخښنه غواړم جلال بیکه ما داسې څه نه غوښتل ډېر ژر به مو تاوان بیرته درکړم زه شک نه لرم بخښنه غواړم مننه چې راغلی زه راځم خوارکه هېڅ که نه ښکارېده یو وارې ځان ونه وژني له تا نه یوه هیله کوم اورم یې د سبا ورځې په لاریون کې سره یو ځای اوسو موږ دغه لاریونو ته نه رابلل کېږو نه خامخا به رابلل کېږي له دومره ستونزو سره هیڅ امکان نه لري ځکه خو وایم چې شراکت به وکړو غواړم ستا د شرکت نماینده اوسم خو که دا پوسټ ما ته راکړل شو اول د زما کور خپل کړ اوس غواړې چې شرکت مې هم د خپل کړې نه غواړم په دې برخه کې کار وکړم یو ښه شرکت ته اړتیا لرم له ما نه ښه شریک نشي پیدا کولی ایجه خو اصلا نه څه شوي دي هیڅ هم نه دي پلاره هیڅ هم نه دي هغه کس زما پوزه راته ماته کړه چا هغه کس چې له هغو سره ناست دی ته له هغه سره څه کار لري زه یې څه پېژنم زه او هغوی چې له یو بل سره ولیدونو غوسه ورغله یا یې په پیسو باغله او یا یې ختم که تا جوړه ورسره ونه کړه 2 چانسه دې له لاسه ورکړه دا ځل د یلدیز ور دی ښایي هغه یې وکړی شي بخښنه غواړم شپه مو بخیر مهرباني کېدای شي چې یو ځل سره وګورو زما دفتر ته راشئ سره به ووینو له دې ځای چې ووتو ما ویل چې یو ځای به قهوه وڅښو سمه ده مننه کوم ښه شپه ولرئ ګوره زنګ یې وواهه ما خبرې ورسره وکړه سلام باید سره وګورو رضا چېرته یې سال دی زه یې وژنم خو زر وتښتېدم ته ووایه اوس چېرته یې زه قصد درلېږم چې را دې ولي زه ولې په تا باور وکړم که دې سبا له ما سره ونه لیدل بیا صبر وکړه لږ صبر وکړه ګرانې زه نور په تا باور نه کوم زه باید یو چانس درکړم هیله کوم یوازې یو ځل دې غواړم وګورم ګمان کوم زما لیدو ته راځي د کوم ځای ادرس ورکړم چې اوس تر ځای وي لورې سبا شپه واده کې کوم شر او شور مه جوړوئ همداسې یو ساده واده نه مورې هیڅ کوم ساده واده به نه کېږي هی د هندوستان مورې دا یوازې ستا واده نه دی زما د نازولي او یوازیني ورور واده هم دی سبا شپه مدخوبالا 8 بجې او 10 دقیقې د لمر لا شغلو سره زړه راښکونکې خپرونې پیلوو رکوزي راډیو په بېلابېلو ولایتونو کې له ډېرو اورېدونکو سره موږ واټنونه لنډوو چې تر تاسو درشو یوه خله خندا د ټول ژوند لپاره موږ خپل په خپل له تاسو سره یو اراکوزیا 90.3 FM
زمونږ هیلې خو د غونډلانو په څېر وي له ځینې سره خو په ماشومتوب کې بېلېږو خو ځینې هیلې بیا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره یې ولیکه احمده فولاد علمدار غوږ واښولم او د ټولو مالونو او ملکیتونو پیسې هم راکړې زه نه غواړم چې دواړه محکمې ته کش کړی شو څه چې وایم هغه ولیکه ما څه ویل آخر مې دې ته پام شو چې له دې کار سره سره مې د خلکو ترمنځ خپل کاروباري باور دراسه ورکړ زه نور د ژوند کولو لپاره هیڅ تمه نه لرم ولیکه زه لومړی غواړم جلال سره خبرې وکړم زه چې څه درته وایم هغه ولیکه پوه شوې ما کلونه جلال بیگ ته خدمت کړی ده زما د کارونو همدا پایله ده جلال بیگ هیڅ چاته هم زیان نه رسوي هر څوک خپل ځان ته زیان رسوي احمد جانه ولیکه لاس لیکم که وروره زه باید هغه جلۍ وژغورم خانو څنګه وکړو فولاد جانه نه پوهېږم ماما دا کار موږ کوو رئیسه ته او عبدالله هستم سبا باخت یې پرېږده چې دا کار مې ماما وکړي هر څومره کسان مو چې په کار وي سمه ده بیا هم درته وایم فولاد جانه هغه نجلۍ د مرګ سره مخامخ ده ماما جان ته بس غره ور واغوندو څه چې زموږ د وسې پوراوي کوي نور به یې خدای ته پرېږدو رئیسه رئیسه یالچین بیلود چې موږ ته کمین نیولی او اوس له هغه سره څه وکړو ها یو څه بار سره وکړو مامتې دا اوهو پلار هغوی وژلی و دا لا معلومه نه ده دا مسله به هم ماما پیدا کړي سمه ده له خیره پیدا کوم هغه کس چې عبدالحی ته د کمین په اړه ویلي وو کاشکې د رضا پته موږ ته راوښیي وروره بیا به لږ په اسانۍ پیدا شي لال پیر نه مې پوښتنه وکړه نه پوهېده دا کس څوک دی چې تا ته روغلی راګیر کړی ستا د پوښتنې ځواب را سره نشته تا زما په اړه هغوی ته څه ویلي دي ګرانه ما څه نه دي ویلي وروره هغوی لپاره په دې مسله خبر وو خانو ولې له تا نه پوښتنې کولې زړه سره نه پوهېږم زه انسان ته یو ځل خبره کوم زما په خبرو باید هماغه اول ځل پوه شي که اول ځل پوه نه شي نو بیا زور راکوي دا نو بیا څه معنا ورکوي زړه سره چې زما خبرې په یو غوږ اوري زما خبرې ستا په نظر بې معنا دي که نه د همدې له امله دې وژنم